نن به موږ ګورو چې دا لفظ دنیا څه معنی لري. نو د لفظ دنیا معنی دی چې هغه شی کوم ډېر وړوکی وي، ډېر لاندې وي او ډېر کته وي. یعنی هغه شی کوم چې ډېر حقیر وي. څنګه چې لکه یو کس وایي چې زما خو د خپې لاندې دنیا ده. نو الله په نظر کې د ټول کائنات داسې دی. ځکه موږ دا نه وایو چې تاسو الله دپاره د دنیا سره مینه وکړئ. تاسو د دنیا کې ځان ته هغه عمره شی راټول کړئ څومره چې تاسو ته حاجت دی. نو تاسو ته معلوم دی چې رسول صلی الله علیه وسلم صحابیانو ته یو خبره کړې وه چې هغوی د پوه شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې دا ټول کائنات او دې کې څومره هم شی دی او د ټول شیانو الله په نظر کې د یو ماشي وزرې هومره به اهمیت به و او الله ته به د هغې شیانو څه پروا به وه نو هغې به د کافرانو له یو ګوټ اوبه به هم نه ورکولې چې هغوی د اوس کې الحمدلله رب العالمین موږ اوس پوه شو چې دا دنیا زموږ جنت نه دی. دا زموږ دپاره یو چانس دی چې موږ ځان ته جنت وګټو، چې هغې دپاره محنت وکړو او د الله رحمت کې راشو چې موږ ته جنت ملاو شي. خو دا دنیا زموږ جنت نه دی. نو کله چې تاسو داسې یو کس ته وګورئ چې چا ژوند کې ډېر تکلیفونه وي او ډېر غمونه وي، نو تاسو پوه شئ چې هغې جنت ته تلو چانس ډېر زیات دی. او کوم د کافران وي کوم چې د خپل دنیا له د جنت په شان ښایسته جوړوي، نو هغه د جنت ته به کله هم نشي تللی. نو ځکه مسلمانان یو بل ته همیشه یادوي چې تاسو د دنیا کې څه هم کوئ نو ښه نیت سره کوئ. چې تاسو د ابودابي ته لاړ شئ او هلته یو جومات وګورئ، نو ځینې خلک به داسې وایي چې وګورئ دوی څومره پیسې ورباندې خرچې کړې دي. نو تاسو داسې نشئ ویلی چې هغوی د جومات باندې پیسې ضایع کړې دي. نو تاسو به داسې ولې وایئ؟ هلته هر کال څومره خلک ځي او د غیر مسلمانان څومره ځي او هلته اسلام زده کوي او هلته کې د عبادت ځای هم شته. نو تاسو چې هلته لاړ شئ نو تاسو ګورئ چې څومره ښایسته جومات یې جوړ کړی دی ماشاءالله. او کله چې تاسو هلته ځئ او وخت تېروئ نو هغه تاسو باندې ډېر ښه اثر اچوي. نو وګورئ چې ما د هغې جومات نوم هم لا نه دی اخیستی، خو تاسو اول نه پوه شوي یئ چې زه د کوم جومات خبره کوم. نو دا پوه شه چې د مسلمانانو داسې څه کار کولو وروسته همیشه څه ښه نیت وي او الله داسې کارونه قبولوي هم او هغې څه ښه اثر هم پروزي نورو باندې. او موږ ژوند کې د ډېر ګناهونه هم کوو، خو موږ خبر یو چې الله به موږ ته وبخي چې موږ هغې نه د ښه زړه سره او د ښه نیت سره بخښنه وغواړو.